سپېڅلی صاحب محترم، د بابا به یوه لنډه خاطره بل هم تاسو ته ستاسې اورېدونکو ته او لیدونکو ته وړاندې کړم. یو وخت کتابخانه کې ناست وم په پېښور کې. یو سړی د بابا ډېر ملګری و، غالبا اسحاق زازی نومېده که نه غلطېږم. زازی خو و، خو د نوم کې اسحاق یا دغه نه پوهېږم څه شی و. د ده ډېر دوست و. ده راته د بابا 2 کتابونه راوړل، کوچني کوچني کتابونه و، داسې شعرونه یې و. یو خشمېدلې امریکا ده او یو بل څه شی و، کوچنی داسې ستاسې به یاد شي نوم یې. دا یې راوړل، ویل چې دا خو بابا دغه کتابونه هم دغسې وه، څو کسانو ته یې ورکړي وو خو هغوی ورک شوي وه خلک. ما ته ویل چې دغه کتابونه که چاپ سي زه 3-4 ورځې 5 ورځې پس ځمه. دا مې دستي هغه خپلو کسانو ته ملګرو ته مې ورکړم، ویل دا کمپوز کړئ. دستي داسې یو ساعت کې کمپوز شول. ما یې پروف وکتل، خو لنډه دا چې په همدې ورځ مې ورته دغه خلاص کړ کار. دوی دستي بیرته تصحیح کړل دا زما همکارانو. بس چاپ ته مې واستو، هلک ته مې ورکړم، ویل ورشه دا مطبعې ته ویسه زموږ. نو هغه ولاړل کتابونه. سبا مازدیګر تیار شول دا کتابونه، کوچني کوچني کتابونه و، یو 2 زره ټوکه داسې هم چاپ کړل. نو د بابا شعرونه و. دا ملګري ته مې ټلیفون وکړ، دی په دغه کې و، موږ په کیسه خانۍ کې اوسېدلو، دغه و کتابخانه وه، او دی په حیات آباد کې و. ما ورته ویل چې زازی صاحب کله ځې؟ وایي چې زه خو یاره یو 3-4 ورځې پس ځم. ما ورته ویل چې نه کېږي چې نن راسې دې خواته زما خواته؟ وایي ولې نه، دستي. بس داسې 1 ساعت نیم کې راورسېده. نو دی چې راورسېده ما ورته کتابونه تیار تړلي وو، یو 5 شپږ سوه 2 بنډله 3 بنډله داسې کتابونه وو. نو هغه مې ورته ورکړل. ما ته وایي دا چاپ شول؟ ما ویل وایي دا دې فوټو کاپي کړي؟ ما ویل زه ته دې خبرو پسې مه ګرځه، بس ته کتاب رسوه. فوټو کاپي و، دغه یې څه کوې؟ نو هغه یې چې بابا ته وړي بیا ډېر خوشحاله و. بیا بله ورځ زه ولاړم کابل ته. نو ده په خپل دغه کې ناست و. نو ما ته ویل چې دغه دی دغه شعر دی، شعر ته ولوله چې زه یې دغه کړمه. څنګه داسې څه خبره شوه، یو بل څوک و، هغه ته یې ویل هغه لوستل. مې وایي نه. ما ورته ویل زه به یې ولولم، زه ستاسې په دغه پوهېږم. بابا ته مې ویل. نو ما شروع کړې دا شعر. دا مې چې شروع کړې، د امنیت ملي یو 10-15 کسان راغله. دا نو د دغه وخت دی، د کرزي صاحب وخت دی. نو دا کسان راغله، د حوزې امیر و، څوک خو ډېر کسان راغله. هلته چوکۍ باندې کښېناست، زه خاموش شولم. باره ده هغوی ته ویل وایي چې موږ داسې په یو دغه باندې زما یو شعر دی، دا دی لولي، تاسې غوږ ونیسئ ورته. ما زړه کې ویل مال بابا ته کومه مسله پیښه نه سي، دا دې کې خو دا د امریکې او د دې غیبتونه دي. نو بس دا مې ورته ولوستله، دا خلکو هم غوږ نیولی و. نو په دې کې یو مشر یې و، ډېره جالبه پوښتنه یې وکړه. دا کتابونو ته یې وکتل، وایي دا ټول کتابونه تا لوستي دي؟ بابا ته یې ویله، فارسي کې ویل. وایي کتابا را کلش خواندی؟ بابا ما ته داسې سترګو کې وکتله، سترګه یې ووهله. وایي ja یک چیزش خواندیم، یک چیزش فرستایش خواندیم، یک چیزش میخوانم بخیر. هغه خو داسې فارسي هم ډېره عجیبه ویله. نو بیا مې وخندله او دا مجلس هم داسې دغه شو، ختم شو. نو کیسه خو اوږده وه، ما داسې لنډه تاسې ته وکړه.